فرمایشی معجزه من غواړو داسې. نو موسی علیہ السلام کوه تور ته دوی بوتلل، وی الله دوی سره څو خبرې وکړه، ورته ووایه چې دا زما پیغمبر دی او دا ما کتاب ورکړی دی. نو دی بیا څه مست شو، وی نه مونږ ته خدای ځان وښیي ارنا الله جهرة چې مونږ ووینو. فاخذتهم الصاعقة وانتم تنظرون، نو یو مضبوط ګړس پې راغی، یو تندر، دوی کتل یو بل ته ساګانې ته ووتې. حضور پاک نه د مکې خلکو یو ځل مطالبه وکړه، وی مونږ له یو معجزه داسې راکړه چې هغه زمونږ د خوښې وي. وی هغه څنګه؟ وی هغه داسې چې مونږ او ته ناست یو او د اسمان نه یو کاغذ زمونږ په نوم راشي، خط مونږ ورته ګورو چې د اسمان نه را روان دی، او هغه د مونږ په نومونی، مثلا د ابوجهل په نومې، او خدای ورته خط راولیږي، مونږ ګورو چې خط د هغه ځای نه را روان شو، مونږ له راورسېد، او په هغې کې یې لیکلي چې دا زما پیغمبر د ایمان پرې راوړی. نو حضور پاک یو ځل لکې داسې راغلی، یاره که دا معجزه ښکاره شي خو دا قوم به مسلمانان شي. الله وی دا خو د بېعزتۍ خبرې دوی کوي. د دې نه مخکې د موسی علیه السلام قوم څومره خطرناک سوالونه کړي. موسی علیه السلام ځان سره قوم بوته کوه تور ته، تورات یې راوړی، دا خدای راکوي نه منو. هغه قوم چې د هغې مخکې فرعون خدای تباه کړ، هغه قوم چې د هغې په مخکې د فرعون لوی لښکر خدای په دریاب نوست نابود کړ، هغه قوم چې په دریای نیل باندې خدای پورېسته او خدای ورته په دریاب کې لارې جوړې کړې، او هغه قوم چې په سترګو به ورته من او سلوا راتلل، ترنجبین او مړزان او سیسې به ورته راتلل، هغه قوم چې په وادي تیه په لوی میدان کې به په سر د وریځې سورې. سره د دې نه هغې بعضې کسانو ووایي نه مونږ بوځه چې مونږه خدای راته ووایي چې او دله ما کتاب ورکړی دی. ښځه ډېره ښه ده، دا به موږ کوو. فرمایشي معجزه مونږ غواړو داسې. نو موسی علیہ السلام کوه تور ته دوی بوتلل، وی الله دوی سره څو خبرې وکړه، ورته ووایه چې دا زما پیغمبر دی او دا ما کتاب ورکړی دی. نو دی بیا څه مست شو، وی نه مونږ ته خدای ځان وښیي ارنا الله جهرة چې مونږ ووینو. فاخذتهم الصاعقة وانتم تنظرون، نو یو مضبوط ګړس پې راغی، یو تندر، دوی کتل یو بل ته ساګانې ته ووتې. الله په دې پوهېږي. الله وایي چې ښه که ته وله معجزه دا راوباسې، نو زه یو نفق په ځمکه کې سورنګ وکنه او سلمن فی السماء، اسمان ته پړو خېجو، نو که معجزه راوړې زه نه خوایم دا معجزه. دا خدای بیا د بیا کوي، بیا به وایي چې ښه مونږ ته خدای ځان وښیي چې دا خط رالیږي، نو خدای دې مونږ ته زمونږ مخکې ولیکي، که دی ویلی وی ښه مونږ ته خدای ځان وښیي. دا بیا به څه کوو، دا خبره په ځای ودرېږي نه ودرېږي. نو ما خبره دې پورې کوله چې معجزه دا د الله په خوښه او د الله په اختیار ده، چې خدای غواړي نو اوسي، چې خدای ونه غواړي نه کېږي. یو وخت به داسې و چې په رسول الله مبارک به لوږې نارې تېرېدلې، په صحابو به لوږې او نارې تېرېدلې، او په خېټه به یې کاڼي تړلي و، کاڼي. لکه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم روت د غرمې په ټیم کې، نو حضرت ابوبکر صدیق ولا مخې له ورغی. نو حضور پاک ورته فرمایي ابوبکر دا خو دا بار وتو ټیم نه دی، غرمه کې خلک خوب کوي وده کېږي، دې وخت کې څه کوې؟ د الله رسول وی راووتم، خوب نه راته، نو مې که زه رسول الله مبارک ووینم او د مخ مبارک ته ولا لږ وګورم. لږ ساعت پس حضرت عمر مخې له ورغی. عمره دې وخت کې څنګه راووتې؟ بس عمر خو جذباتي و، وی صاحب لوږې را په مخه کړم، خوب نه راته. حضور پاک فرمایل زموږ ما ته هم لوږه لګېدلې ده. وی ځای چې ځو، یو صحابي دی حضرت ابوالهیثم رضی الله تعالی عنه، ترمذی شریف کې دا حدیث دی، دا هغه باغ ته لاړل.
نو پخوا به په دې باغونو کې دوی سره دننه ښځه موسېدله بچي به موسېدل باغ کې به باغ نه به دیوال ته وکړې او دننه و پکې کوټه وه نو د سره ښځه اوسېدله نو چې دی ورغې نبي علیه السلام حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما نو د ښځې نه یې وله تپوس وکړې این صاحبکې ملګری دې څه شو هغې ورته ویې تلې دې اوبه راوړي ځکه د مدینې عامې اوبه مالګیجنې وې نو بعد کویانو چې د هغې اوبه خوږې وې نو یې اوبه راوړي خوږې اوبه دغه دی چې هغه ابوالهیثم رضی الله عنه راغی او مشکې غاړې ته اچولی نو نبی علیه السلام ته م ورتر غاړه وته حضرت ابوبکر ته م ورتر غاړه وت حضرت عمر ته م ورتر غاړه وت مشکې کېښود او بیا په یو سوري باندې یو صادر یا بستر خور کو او درې واڼه یې پې کېنو ګوره د سور وزو نار او اوږي دي معجزه نه ښکاره کېږي ابوالهیثم رضی الله عنه لاړو د کجورې نه یو غونچکې را پرېښ کړو او نبی علیه السلام ته یې مخکې کېښود حضور پاک ورته وفرمایل ابوالهیثم تا به پکې موږ له پخې کجورې را غونډې کړې وې نو غونچک ته ولې راوشوکاو وی د الله رسول زما دا ارمان دی چې تاسو ځان له خپله پکې خوښې کې که پخې خورئ که کچه خورئ او بوسر ورته وی نیم پخته چې کم یم خوښي او بیا چاړه راواغېسته او څاروي یې ولالالو نو حضور پاک ولا آواز ورکو وی لکه ګورې ته خو موږ له څاروی لالې ګډه یا چیلې خو ګورې ذاتو در د پیو والا لاله نه کې چې تاسو له پی کوئ هغه وی ښه نو چیلې یا ګډې ولا لال که نو هغه پوخ کو نو نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر حضرت عمر هغه غوښه وخوړله او لږ خوب یې وکړو او د هغه مشک نه اوبه وڅښلې په کنډول باندې نو سوی ګوره د سور ورځو اوږې او نار او صحابه د سور ورځې اوږې او نار چې په خېټو یې کاڼي تړلي حضور پاک وفرمایل وی هذا من النعیم دا هغه نعمت دی الذي تسألون عنه یوم القیامه وی د دې نعمت به د قیامت پر ورځ خدای تپوس کوي یخې اوبه دي ماء بارد او یخ او خوږ سوری دی او خوراک در باندې خدای خوړ یعنی قسم دی چې حضور پاک له خدای داسې خوی ورکړی چې د الله د نعمت به ډیر زیات قدر کاو دا به نه وي چې دا خو ما 3 ورځې پس ومونته دا مې میاشت پس دا خوراک وموند دا خو ما خېټې پورې کاڼې تړلې دي دا خو داسې وږي ومونږ چې موږ له د غرمې خوب نه راته د نعمت قدر به کوې نو پوه شو چې د دې سړي غلام نشته یو یې ښځه او یو دی دی نو نبي علیه السلام ته ورته ووی وی لکه داسې معلومیږي لکه چې نوکر خادم دې نشته وی او وی چې ما له کلم غلامان راشي راشه چې یو دله درکم نو نبی علیه السلام له چا یو 2 غلامان راولېږل نو دې خبر شو نو ورغی وی د الله رسول تاسو ویلي یو دا 2 غلامان دي اختر یو پکې خوښ کا ایهما شئت چې کم دې خوښ یې ځان له خوښ کا هغه وی د الله رسول ترا له خوښ کا نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل خدای بوزه دا مې په منځ لیدلی دی دا منځګزار دی دا پکې بوزه نو خو ګورې واستوصي به معروفا نیکي ورسره کوه خیر ورته ورسوه ګورې مطلب دا چې ورسره ښه سلوک کوه خوراک ورکوه اوبه ورکوه کار پې کم کوه غصه ورته مه کوه وهیمه نو لال ښځې له غلام بوته وی ښځې وی نبی علیہ السلام خدا غلام راکه وی راته وی چې ګورې ښه سلوک ورسره کوه ښځې څومره عجیبه ښه ښځه ده وی ای سړیه وی د پیغمبر علیہ السلام د خبرې مقصد ته موږ نشو رسېدی اله به ورته رسو چې ازاد یې کړو ځکه وی ښه سلوک وکړه نو ښه سلوک دا دی چې ازاد یې کړو سره په خپل خدمتونه کوم وی ځه هو حر لوجه الله وی د خدای په نوم آزاد دی دا امر آزاد ایک صحابه به داسې د پیغمبر مبارک په خبر عمل کوم حالانکه د حضور پاک مقصد دا نو چې آزاد ایکا دا هغه مقصد دا چې ښه سلوک کوه هغې بس ښه سلوک دا دی چې آزاد به کړو نو چې حضور پاک ته خبره ورسېدله نو نبی علیہ السلام سوی وی هر چا له خدای پاک یو مشیر ورکړي ښه مشورې والا او خرابې مشورې والا دا دې ګوره دې سړي له خدای داسې ښځه ورکړې ده چې ښه مشورې والا ده حالانکه په دې غلام کې خو ډېره فایده ښه دې ته وه هغې له به خشاک راوړو هغې سره به خشاک نیماو هغې له به خدمت کاو لیکن وی نه
د پیغمبر مبارک وینا ده چې ښه سلوک کوه راشه آزاد بکو مونږ کو خپل خدمتونه. نو چې چاله خدای ښه مشورې والا ورکو نو دا کامیاب شو، او چې چاله خدای خراب مشورې والا ورکو دا بیکاره دی. خبره مې دې پورې کوله چې دا د په نبی علیہ السلام لوږې تیریږي او نهرې پې تیریږي، لیکن خېټې پورې کاڼې تړي. بل دې څه چل کېږي، بل دې څه کېږي، بل دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې دی، خوراک نشته، چا سره شته او چا سره نشته، بالکل اوږي دي صحابه. حضور پاک فرمایل که چا سره سوي راوړی نو چا یو کجوره راوړه، چا یو لپه ستوان راوړل، چا دوه لپې راوړل، هغه میدان کې واچول. نبی علیہ السلام مبارک هغه وړه قول ټول یو ځای کړل، وی راشه وړی هر یو ته لوښې ډک یوړه، هر یو ته لوښې ډک یوړه. دا معجزه شوه د نبی علیہ السلام. نو ګوره دا الله پیغمبر تړه کې واچي چې داسې کېږي، کله و تړه کې نه اچوي چې داسې نه کېږي. نو معجزات دا د پیغمبر په اختیار کې نه، دا چې الله کله غواړي نو دا ښکاره شي، او که الله نه غواړي نه ښکاره کېږي. او معجزه څه شی دی؟ دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل. الله چې د پیغمبر دین ښکاره کوي او غالب کوي نو یو دلیل غټ دا معجزه ده. په ترمذی شریف کې حدیث دی، یو باندې سي راغی حضور پاک مبارک ته کېناست، نو نبی علیہ السلام د ایمان دعوت ورکوي لکه مسلمان شه. هغه ورته وایي ستا د پیغمبرۍ څه دلیل دی؟ نو نبی علیہ السلام فرمایل وی که د اونې د غونچک ته اشاره وکم او دا د ځمکې ته راښکته شو، ځمکې له ورسي، او بیا ورته اشاره وکم او خپل ځای له واپس ورسي، او به منې؟ هغه وی بالکل یې منه. دا اوس معجزه شو. دا اوس الله لکې واچې حضور پاک ته. د انسان دړو د خدای په منځ کې ډېر مضبوط تړون دی، ته به نه خبره اوس تاله ته به خبره راغورځولي. نو که عام نیک سړي ته زړه ته داسې یو خبره راشي نو کشف ورته وایي، الهام ورته وایي. او چې پیغمبر ته راشي د هغه د وحی په ذریعه راځي، هغې ته مونږ کشف وایو، پیغمبر ته هم کشف او الهام کېږي. خو زمونږ کشف الهام څه یقیني شی نه دی، او د پیغمبر کشف الهام وحی وي، هغه مضبوط او یقیني خبره. نو وی که داسې وکم او به منې؟ هغه وی او بالکل. نو حضور پاک د ونې غونچک ته اشارت وکړو نو غونچک ځمکې له راورسېد. نو بیا ورته اشارت وکړو نو واپس خپل ځای له ورسېد. بس بانډیسي چې دا معجزه وکړه واقعي، نو بانډیسي کلمه شهادت وی او خدای پاک مسلمان کړ. لیکن ډېر خلکو د حضور پاک معجزې لیدي دي، منلې نه دي، خو چې غوښتې دي او منلې نه دي نو خدای تباه کړي دي. لکه د هغې ځای د یو دوه درې مثاله درکوم. ابو جهل نبی علیہ السلام ته یو معجزه راته وښایه. څه معجزه؟ وی دا سپومۍ راله په منځ دوکه، نو څونه غټه خبره ده. او دې وخت کې نبی علیہ السلام په جبل ابي قبیس د پاسه ولاړ، شپه ده، او دا ټول کافران مشرکان ته راته دي. مطلب دا چې دا خو ډېره ګرانه معجزه ده، نو دا به دې ونه کړي چې نو موږ به ورپسې لاسونه وټپو. فسادیان خلک دقی، د فسادي سړي مقصد د بل توهین وي او د بل سپکول وي. نو پیغمبر علیہ السلام یې حکم داسې وي، او نو نبی علیہ السلام سپومۍ ته اشاره وکړه، نو سپومۍ په میان دوه ځایه شوه، نیمه د غر نه یو خوا شوه او نیمه د غر د پاسه وه. بیوسم اقتربت الساعة وانشق القمر، قرآن شریف کې الله فرمائے وی دا د قیامت نښې دي، دا د قیامت نښه ده. چې وی کتل وی دا دې خو په موږ نظربندي وکړه، جادو دې وکړه، جادو نظربندي. وی ښه نظربندي خو په تاسو کوم که نه وي، او وی زه ستاسو کومې قافلې چې شام یمن خو یو خوا بل خوا تللي دي، هغوی راشي هغې نه تپوس وکړئ چې دا صرف نظربندي وه او په حقیقت کې نه ده شلېدلې، نو خو تاسو باندې مې نظربندي وکړه، او که په حقیقت کې شلېدلې د نورو خلکو نه تپوس وکړئ. نو چې قافلې به راتلې چې څوک میاشت پس، څوک 20 ورځې پس، څوک 15 ورځې پس، نو دوی به ورته ویل لکه په پلان کې شپه قافله خو اکثر د شپې سفر کوي ویښئ، په پلان کې شپه خو هم څه ناشنا شی نه ولیدې. یاره وی نور ناشنا نه، خو دا سپومۍ په میان دوه شوې وه. وی ځکه نظربندي خو مې په تاسو وکړل. یو جادوګر به نظربندي په هغې خلکو کوي چې میله کې ته کم خلک ګیر چاپېری، نو په لرو په کورونو کې او په خلکو نه شي کولی. یاره وی ستا داسې جادو دی چې دا په ټوله دنیا چلیږي.
ابو جهل د حضور پاک څومره لوی دشمنو، دومره لوی دشمن چې هغه د پیغمبر او د هغه مقصد سو مشري ختمې ده. که د مکې خلکو په نبی علیہ السلام ایمان راوړی وي او پیغمبر علیہ السلام خپل مشر ګڼلی وي، خو د هغه مشري خله که نه، نو د دې خپلې مشرۍ د تلو د وجې نه پیغمبر علیہ السلام ته به تکلیفونه رسول. یو ځل حضور پاک په بیت الله مبارک ته ورغی او د ابو جهل لرګي را خلاص کړل او داسې پیغمبر علیہ السلام له تکلیف ورکه غزارونه یې ورکړل چې وینې ترې روانې شوې. ډېر خپه او پریشانه حضور پاک کور ته نه. نو دا حمزه رضی الله عنه ترو د هغه یو وینځې د حالت ولیده، نو راغی نو د حضرت حمزه صاحب ښځې ته یې وویل یاره وینن خو محمد سره ډېر لوی ظلم وشو صلی الله علیه وسلم. ابو جهل وره ډېر وواو او وینې ترې روانې شوې، هغه ورته غږ هم نه کوه. پیغمبر علیہ السلام ته دې وخت کې د الله د طرف نه اډر و چې څوک تا سره او صحابو سره دې هر څه کوي نو جواب به هم نه ورکوي، بدل به هم نه هلې، هېڅ به نه کوي. ډېر تکلیف یې ونه ورکړ. نو چې حمزه ښکار له تللی و، حمزه رضی الله عنه دې وخت کې لا مسلمان شوی نو چې راغی نو د پیغمبر علیہ السلام چاچي وه د ده ښځه، هغې ورته وی حمزه وی نن خو ستا هغه یتیم ورواره چې دی د هغه مړ ورور زوی دی د عبدالله زوی محمد سره ډېر لوی ظلم شوی دی. ښځه ورته وایي وی هغه څنګه؟ یاره وی دومره ظلم ورسره شوی دی چې دوستان خو څه کوي دشمن به هم پرې ودړدېږي، دشمن به هم پرې دړدېدلي. ښځې وایي څه چل شوی دی؟ وی ابو جهل نن ډېر غزارونه ورکړي دي، دومره چې وینې ته اوبه دی. وی ښه بس هغه د ښکار هغه لیندې لاس کې واغېشته اړو کېنه ناسته والله که اوبوس کم ډوډۍ وخورم تر څو چې مې د یتیم ورواره بدل نه اغېستې. نیغ لاړ ابو جهل ملګرو سره هم هغه د بیت الله خوا کې ناست دی او هغه د لینده لرګي یو چت کو ابو جهل له دې سر لره وبراو او داسې وډبه او داسې چې سر یې وله مات کو وینې په ابو جهل را ماتې شوې او ورته وی تا څه خیال دی چې زما یتیم وراره دی د څوک شته نه؟ د دې دونه بې وسه شو بې کسه شو چې ته به یې وې د هغه خپل دین ستا خپل دین کار دی څه دی او زه د دې ورواره حمایتي ما ځکه لاس کې دې څه زورې را پاسه. داسې وشلقه ابو جهل چې وینې ترې روانې کړې. چې کور ته راغی نو پیغمبر علیه السلام ته یې ورواره وی بدل مې دله واغېشتو، تا نه وینې بهیولې وې ما ترې له زیاتې وینې وبهیولې او سر مې ولا مات کو ټول وجود یې د وینو شوړ پوړ دی. خوشحاله شوې؟ حضور پاک ورته څه وایي؟ هغه غریب هغه وخت سره خپلې وینې هم پاکولې. وی ته په دې نه خوشحالېږم؟ حیران شو. وی په څه خوشحالېږي؟ وی په دې خوشحالېږم چې ما سره مسلمان شو کلمه شهادت ووایي. ما که خوشحاله ده ما بدلې ماله، زه خو الله را لېږلم دې له لیظهره علی الدین کله چې دا دین په نورو دینونو غالب کم. نو ما ته به څوک کنځل کوي، څوک به مې وهي، څوک به مې شړي، څوک به یو څه وایي، څوک به بل څه وایي. نو ته به زما د چا نه بدل اخلې؟ زما جون خو همدقه دی. اوس زما جون کې اوس دمه نشته، آرام نشته، سکون نشته. زما جون ټول د دقه قصو سره او د والو د ویشتلو سره دی. څوک به مې په کاڼو ولي، څوک به مې کنځي. په دې نه خوشحالېږم په بدل، په دې خوشحالېږم چې زما دا کلمه ومنه الله یې ومنه. وی خرواره په دې خوشحالېږي. وی ښایه راته کلمه. حضرت حمزه کلمه شهادت وی خدای مسلمان کړ. ابو جهل خدای وساتو، خدای هلاک کړ. او دومره سخت ظالم چې یو ځل دومره ظلم وکړ چې د خپلې کوڅې مخې ته په لار کې کوي وکناو، هم د شپې پټ په نوکرانو کې څوک خبر نشي او داسې کوي او کناو ظالم بچي چې دنه جاور کړه لکه د خوم په شانته، دنه ولا خېټه جوړه کړه جوړې کو او سره یې ولا تنګ کړی. مطلب یې دا چې دې کې څوک ور پرېوځي چې تیراو نځي او د پاسه په نری نری سانګي کې خو دی او د پاسه په خوره واچول چې چاته پته ونه لګي. دا د پیغمبر علیه السلام د پاره یو لټ جوړ کړ، لټ او ځان یې د قصد نه جوړه کو. نو د حضور پاک مبارک عادت خو به دا چې څوک به بیمار او که کافر به مونږ تپوس ته بیته
د قصد ځان ناجوړه کو چاته ورشه محمد خبر کې صلی الله علیه وسلم ما ورته مه یادوې خو خبرې کوي چې ناجوړه دی نو چې راځي نو په دې لاره کې د کوي کې به وغورځېږي نو بس پکې به ختم شي. نبی علیہ السلام چا خبر که چې ابو جهل بیمار دی نو حضور پاک له خو خدای ډېر ښکلې خوی ورکړي. قرآن وایي انک لعلی خلق عظیم، تا له خدای لوی خوی درکړی دی، عظیم خوی. نو چې پیغمبر علیه السلام راته د کوی غاړې ته نږدې شو نو جبریل ولا راغی مزه ولې وی دا خو تا ته خوره ښکاري خو لاندې چختي بندګي پکې پروز دی او داسې ناتاترین کوی دی د راوتو انتظام هم نه کېږي مزه. نو حضور پاک واپس شو. نو چې واپس شو نو ابو جهل ته چا وی چې خو راغی خو نیمې لارې نه واپس شو. نو بس دو خدای ړون کړون کی بعضې وخت الله بعضې وخت یو انسان څه کی ړون کړون کی هغه دغه ته چا وی ملا جرګک ته. ملا جرګک چې دی نو دی اوبه معلوموي. سلیمان علیه السلام به ځان سره ګرځاو چې ما ته اوبه معلوموي چې دلته دومره اوبه دي او دلته دومره اوبه دي ځمکې لاندې اوبه معلوموي. قرآن شریف کې راځي. نو ملا جرګک تاسې د مثال دی. ملا جرګک ته چا وی وی په ځمکه کې 10 فوټه او 20 فوټه لاندې اوبه یې نه او چې ښکاري درته لټې ښودي لټه پخوا به د خلکو دا کورکوړې نیولې نو لټ به یې ورته ښودې. پخوا د په دې وطن کې دا کورکوړې ډېرې زیاتې وې او خصوصا د دې لونو په وخت کې به دا کورکوړې ډېرې راتلې. نو موږ هم واړو دي خلکو به ورته لټونه یې ښودل نو هغه لټ به داسې جوړ کړه چې هغه به یې په شګو کې پټ کړه او صرف دانه به یې بره ښکارېده چې کورکوړه به راله او په هغه ځای به کېناسته نو لټ به پرې راتاو شو نو ګیره به شوه. نو ورته کورکوړې ته وایي 10 فوټ او 20 فوټ په ځمکه کې لاندې اوبه اینې او چې ښکاري درته لټې ښودي نو د شګو نه 1 انچ لاندې نه او ورته څه وایي او ورته عجیبه خبره کوي وایي دغه مې خدای پوره کړي دغه مې الله پوره کړي نو لنده کڼه شم او پې نه شم نو چې ورشم ټس را نه وباسي. نو ابو جهل ته چا وی وی خو راغې تپوس ته دی خو دروازې له راورسېد واپس لاړ نو ده ورمنډه کړې بس لون کوڼ شو اړو پوه نه شو ورمنډه یې کړه چې ولې لاړو پرېږده اواز ورکوم چې راځه راځه ما تپوس ته راغلی راځه خو چې ورمنډه یې کړې نو پوه نه شو نو مخ خپل کوی کې ور پرېوته. عبدالرحمن بابا وی کنه وی کوی مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوی په غاړه لار شي بل ته کنده کنی نو خدای به دې پکې وغورځوي. نو حضور پاک ته کنده کدوله نو پکې وغورځېد نو چې پکې وغورځېده اوهو دا څه شو نو خلک راتل رستې نو رستې چا شو هغه خو د خپله یو لوی دغه جوړ کړی یو لټ جوړ کړی هغې خو سر تنګ او ویښې لاندې نه پلنو او چې کومو مزدورانو کار وکړو هغې خو دې په پوړی درمپایه راوختل او درمپایه هم راوچته کړه اوس به راوځي څنګه نو رسۍ به یې ښکته کړه نو رسۍ چا رایستې شوه خو چې څوک به په غاړه به ور پرېوته غاړه به نور هم ور پرېوته هېڅ انتظام نه کېده او دې وي مړ شوم پکې دننه چغې وی نه رسۍ کې باندې راوځي ځکه غاړه داسې تنګه وه نو دننه خېټه وه که نه نه شو رستی نو د ظالم په خپل آواز وکړه وی محمد راوله بغیر د هغه نه مې بل څوک نشي راوستی صلی الله علیه وسلم. نو حضور پاک ته چا راشه هغه سړی کوی کې پروت دی او ته چل ورسره وکړه یاره خو د دواړو جهانو مبارک سردار که زه وی که نه مې خبره که چل ورسره کوم نو ما به ورسره سم چل کړی د یو څو سسکورې به مې دا غاړه والې وه چې ودرېږه چې په دا کوی کې دې خاښ کم یا غونډ دا بشیر جان مې پې ورغورځاو چې ورګه چې سم برابر شي. نو نبی علیہ السلام مبارک ورته ودرېده وی راو دې باسم وی خدای دپاره وی په دې شرط به دې راو باسم چې ایمان به راوړې دا اوس ایمان راوړې نو دې لاس باندې دې راو باسم دا لاس در ښکته کوم او په دې لاس کې دې نیسم بار دې راو باسم او که ایمان نه راوړې نو تکړه شه وی راوړم واده ده. نو رسول الله مبارک لاس ورښکته کړه اوچت یې کړه او یو روایت کې راځي چې رسۍ ورښکته کړه او په هغې یې دا راووې سپاره طریقه چې یو معجزه شوه د حضور پاک یو معجزه شوه نو چې راویویسته وایي شاه اوس کلمه وایه که نه یاره وی ډېر غټ جادوګر یې ډېر جادو دې چلیږي وی نه منه هغه
ابو جهل چې د حضور پاک نه فرمایشي معجزې غوښتې ویلې دلې چې او دا معجزې خو د پیغمبر شتا وی نه منلې بدر کې خدای داسې مردار که داسې رونی و چې ایسوک بچی او ټول ته تختیدل بدر کې مردار شو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وی حضور پاک کو فرمایل چې یاره څوک بلاړ شي چې د ابو جهل حال مال راوړي ځکه دا عفرا زامنو وی چې موږ وجلې دی نو وی ما وی چې د الله رسول زه ورځم نو یې ورلمه نو د کافرانو لاشونه پراتو نو مې اړول راړول نو د ابو جهل لاش پکې راووته نو دې داسې و چې یخ شوی و لاس پویه کار نه کو خو بس قریب الموت و قریب المرګ. نو یو وخت کې مال یو سپیړه را کړې وه نو مې چې ورېږه خپل بدل خو ته مخکې علم نو په دې سینه مې ولا یو خپل مضبوط ټوپ مې ولا په سینه ووه نو یې ما ته وایي چې د پلانکې زوی کنځلې وکړل څوک یې مې چې زه خو عبدالله ابن مسعود یم نو سوی هغه وخت کبر ډېر خطرناک شی دی وی په سینه یې لاس کېښود وی دومره غټه سینه برې د بل چالي دی وی ما ورته چې سینه دې پرېږده غټه ده او که وړه ده خو سر ده نه پرې کوم وی څه پې کې ما وی نبی علیه السلام لیوړم کبر ډېر خطرناک شی دی وی ښه چې پرې کې نو دا د ویښ کې پرې که دې سینې سره چې زما سر په نورو سرونو کې پروت نو د سردار سر به ښکاري ګوره کبر ته وی میں چې دار باندې پورا کوم خو دا تپوس ته نه کوم چې د حضور پاک متعلق دی اوس څه خیال دی اوس خو د ملګري ټول مکې ته وتښتېدل او دقه سر د نه پرې کوم پرېږدم دی نه اوس ته څه خیال دی وی ما ته وایي په هغه خپلو خدایانو یې قسم وخوړه وی چې په کومه ورځ نبی علیه السلام د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه ورځ مې څومره بدي شو اوس مې هم هغسې بدي شي دا سپیرو په زړه چې مهر جباریت ولګي که نه یو حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي په ترمذي شریف کې دا حدیث هم دی چې یو انسان ګناه وکړي نو پړې یو داغ پیدا شي دا د ګناه د وجې نه نو که دې توبه وباسي او استغفار ووایي نو دا داغ ته خدای ختم کړي او که دې توبه ونه باسي استغفار ونه وایي نو بیا ورپسې بله ګناه وکړي نو داغ لږ نور زیات شي نو که بیا توبه وباسي استغفار ووایي نو دا زړه والا خدای پاک او صفا کړي خو چې توبه ونه باسي او استغفار ونه وایي نو داغ پاتې شي نو چې بیا ګناه وکړي نو دا داغ پې رو رو زیاتېږي بیا ګناه وکړي رو رو زیاتېږي نو د هغې تک تور شي تور ختم الله علی قلوبهم بس خدای والا تور کو خو خدای قصدن چا سره ظلم نه کوي خدای پچا زیاتې نه کوي الله پاک دا اړه تور که دا داغ یې ولګو خو د چا د وجې نه داغ ولګو د ده د ګناه د وجې نه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون چې دې کومه ګناه کوي د هغې ګناه د وجې په زړه داغونه پیدا کېږي او زیاتېږي نو چې لږ تک تور شي د ګناه د وجې نو باس بیا دی بس مهر جباریت دیتا ہوئی لطور شو تک تور دا لطا چی دا دین او دا علم کما لارا ونو آغا لارا بند شوا نو دا ابو جہل لطورو نو سر میں تے پریکاں او حضور پاک تا میں مخ کیو غرزاو او ما وی هذا رأس عدو اللہ ابی جہل دا اللہ رسول دا خدای دا دشمن دا ابو جہل سر دی سر نو د مارونو خبره مې تاسو ته دې خبرې پورې کوله د پیغمبر علیه السلام معجزه نو معجزه دا د حضور پاک د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ دلیل او ډېرې زیاتې معجزې د نبی علیه السلام مبارک کاره شوي دا د نورو پیغمبرانو وې خو یو څیز دی د نورو پیغمبرانو ډېرې معجزې وې خو چې هغه پیغمبر تللی دی معجزه مو سره تللی ده او د حضور پاک یو څو معجزې داسې دي چې که هغه تلم دی نو شته معجزې شته لکه زه به یو مثال درکم د موسی علیه السلام په زمانه کې جادوګر ډېر زیات هغوی به جادو کاو د رسو نه به ماران جوړول او د کونټۍ نه د لرګو نه به ماران جوړول
د سحر لوی رواجو پکې او خلک د سحر نه مجبورو ساحرانو له به پیسې ورکولې دولت به ولا ورکاو نو خدای پاک د موسی علیه السلام په لاس کې داسې معجزه ښکاره کړه چې د زمانې ټول جادوګر توبهګار کړل موسی علیه السلام چې کله د فرعون دربار ته ورسېد او ورته وی چې موږ دواړه زه زما ورور هارون علیه السلام د خدای پیغمبران یو نو هغې ونه منه نو موسی علیه السلام ورته کونټۍ وغورځوله د هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو چې اجدها خامار ته جوړ شو نو فرعون منډې کړې اوهو خدای دا څه په جنجال وړېدو دا شیخ خو نه راوچته نه کي هله موسی شی نیسه مار راونیسه ګورې په موږ پسې راغی زموږ بعضې تفسیرونه لیکلي دستونه او څوک وایي اویا وشو څوک وایي